د حماس نظامي او سیاسي مشران څوک؟ موږ دلته د حماس ډلې ځینو مشرانو نومونه او څېرې تاسو سره شریکوو. مروان عیسی، خالد مشعل، محمود ظاهر، یحیی سنور، اسماعیل هنیه، محمد دایف. د دې هر یو په اړه مو لنډ معلومات راټول کړي. الله دې وکړي چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي. د اکتوبر په 9 د حماس لخوا ترسره شوي برید وروسته اسراییلو خپله قاطع پرېکړه اعلان کړه چې په ټوله معنا به د حماس ډله له منځه وړو، او همداسې اعلان وکړ چې د حماس ډلې ټول هغه مشران چې بهر دي په نښه کوو به د دې ډلې ډیر مشران او عسکر چې د غزې کنټرول لري هڅه کوي چې په عامو خلکو کې راڅرګند نشي، او موخه یې دا ده چې د اسراییلو د بریدونو ښکار نشي. د حماس تر ټولو لوړ پوړي شخصیتونه تاسو ته ښیو. اول، اسماعیل هنیه. اسماعیل هنیه چې له 1983 کال راهیسې د دې غورځنګ یوه برخه ده، د حماس ډلې د مشر په توګه منل شوی دی. اسماعیل هنیه چې له 1983 کال راهیسې د دغه غورځنګ یوه برخه ده، د حماس ډلې د مشر په توګه منل شوی دی. اسراییلو هنیه په 1989 کال کې د لومړي ځل لپاره د فلسطینیانو د پاڅون پر تور په 3 کاله بند محکوم کړل، خو هغه په 1992 کې له زندان څخه خوشی شو او د اسراییلو لخوا لبنان خاورې ته وشړل شو. د حماس ګڼ مشران هم ورسره وو. هغه د جلاوطنۍ څه وخت وروسته غزې ته راستون شو. په 1990 کې هغه د حماس روحاني دفتر مشر وټاکل شو او په دغه ډله کې خپل موقف پیاوړی کړ. هاني په 2006 کال کې د حماس د ټاکنو له بریا وروسته د فلسطیني مشر محمود عباس لخوا لومړی وزیر وټاکل شو. په هر صورت په 1990 کې هغه د حماس روحاني دفتر مشر وټاکل شو او په دې ډله کې خپل موقف پیاوړی کړ. هاني په 2006 کال کې د حماس د ټاکنو له بریا وروسته د فلسطیني مشر محمود عباس لخوا لومړی وزیر وټاکل شو. په هر صورت هغه یو کال وروسته په غزه کې د فاتح او حماس ډلو ترمنځ د یوې اونۍ اوږدې خونړۍ جګړې پای کې له دندې ګوښه شو. هاني د برطرفۍ خبره ونه منله او استدلال یې وکړ چې دا غیر اساسي دی. هغه د غزې حکومت کولو ته دوام ورکړ او ویل چې د هغه حکومت به د فلسطین د خلکو په وړاندې خپل ملي مسولیتونه پرېږدي. په 2019 کال کې د حماس سیاسي مشر وټاکل شو. په 2013 کال کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هاني د ترهګر په توګه ونومول. 61 کلن هاني له تیرو څو کالونو راهیسې په قطر کې ژوند کوي. دویم، یحیی سنور. یحیی سنور په غزه کې د حماس مشر یحیی سنور په 1962 کال کې زیږیدلی دی. یحیی سنور د حماس د داخلي امنیت خدمت ماجد تاسیس کړ. د دې خدمت موخه د هغو کسانو پیژندل وو چې د اسراییلو اجنټانو، هغه یې ټارګټ کول او له منځه به یې وړل. 61 کلن سنوار 3 ځله نیول شوی دی. هغه په 1988 کال کې د وروستي ځل نیول کېدو وروسته په عمري بند محکوم شو، خو بیا هغه د هغو 1027 بندیانو په ډله کې و چې د اسرایلي سرتیرو ګیلاډ شالټ په بدل کې خوشي شول چې د حماس لخوا تختول شوی او 4 کاله یې په بند کې تیر کړي وو. له زندان وروسته سنوار د حماس په مشرۍ کې خپل ځای بیرته ترلاسه کړ او په 2019 کال کې د غزې تر ټولو لوړ سیاسي مشر وټاکل شو. امریکا په 2015 کال کې د یحیی نوم د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل کړ. دریم، محمد دایف. محمد دایف د حماس د پوځي څانګې مشر دی چې د عز الدین القسام لیوا په نوم یادیږي. فلسطینیان هغه د داها په نوم پیژني. په داسې حال کې چې د اسراییلو لپاره دایف د 9 ژوندونو یوه پیشو توګه لیدل کېږي. نوموړی په 1989 کال کې د عزالدین القسام لیوا له جوړېدو وروسته ونیول شو چې موخه یې د اسرایلي پوځیانو نیولو. له خوشي کېدو وروسته یې د اسراییلو او غزې ترمنځ د تونلونو د جوړولو کار پیل کړ چې د حماس جنګیالو ته یې د تېرېدو اجازه ورکړه. دایف یو له هغو نومونو څخه دی چې د اسراییلو تر ټولو مطلوب نوملړ کې دی. نوموړی د 1996 کال د بسونو د بریدونو په پلانونو او د اسرایلي پوځیانو د اعدامولو په امر تورن هم دی. په هغه وژونکې او مرګونې حمله په 2002 کال کې وشوه او په دې پیښه کې هغه خپله یوه سترګه هم له لاسه ورکړه، خو د اسراییلو په وینا په دې برید کې هغه یو لاس او یوه پښه
تنخوا له لاسه ورکړي او په خبرو کولو کې مشکل هم لري. په 2014 کې یو مرګوني حملې څخه ضعیف ژوندی پاتې شو، مګر د هغه میرمن او 2 ماشومان یې شهیدان شول. څلورم مروان عیسی. مروان عیسی چې د سیوري په نوم هم پیژندل کیږي د محمد ضعیف خلاص او د عزالدین القسام د لیوا دوهم نمبر کسو. هغه د لومړي ځل لپاره د فلسطین د پاڅون پر مهال د حماس سره د اړیکو په تور 15 کاله توقیف شوی یعنی بندي شوی. فلسطینی ادارې عیسی په 1999 کال کې نیولې او په 2000 کال کې له دوهم پاڅون وروسته خوشی شو. عیسی چې د اسرایل تر ټولو مطلوب لیست کې هم دی، په 2014 کال کې د یو مرګوني حملې څخه ژوندی ووت. 2014 او 2021 کې د غزې د اشغال پر مهال د اسرایلو جنگي الوتکو 2 ځله د هغه پر کور بمبار وکړ. تر 2011 پورې دا معلومه نه وه چې د عیسی شکل او سیرت څرنګه ده. هغه سږ کال د یرغمل شوو تبادلې پر مهال اخیستل شوی عکس کې ښودل شوی و. داسې انګیزه هم موجوده وه چې په اسرایلو باندې وروستی برید په شمول او په عملیاتو کې مهم رول لرونکو له کسانو څخه یو و. پنځم خالد مشعل. خالد مشعل چې په 1955 کال کې په لویدیځه غاړه کې زیږېدلی د حماس له بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کېږي. په 1999 کې د اسرایلو د بهرنیو استخباراتو یعنی موساد لخوا په اردن کې په مشعل باندې د وژنې هڅه وشوه. دغه حمله د بنیامین نتانیاهو په مستقیمه لارښوونه شوې وه چې هغه مهال لومړی وزیر د اسرایلو. خالد مشعل چې د کاناډا په پاسپورت اردن ته داخل شوی و، پر سړک د تګ پر مهال د سورنج یعنی د پیشکارۍ په وسیله زهر ورکړل شوی و. د اردن چارواکو د هغه د وژنې هڅه ناکامه او د موساد 2 جاسوسان یعنی اجنټان ونیول. د اردن باچا حسین په هغه وخت کې د اسرایلو لومړي وزیر څخه په مشعل باندې د انجکشن شوی مادې د مخنیوي غوښتنه وکړه او د هغه مادې د پیژندلو غوښتنه یې ترې وکړه. په هغه وخت کې د امریکا د بیل کلینټن د فشار وروسته چې هغه مهال د امریکا ولسمشر نتانیاهو دا غوښتنه قبول کړه چې په پیل کې رد کړې وه. مشعل چې په قطر کې اوسېږي په 2012 کال کې د لومړي ځل لپاره له غزې څخه لیدنه وکړه چې د فلسطینیانو لخوا یې تود هرکلی وشو. په زرهاوو فلسطینیان سړکونو ته راووتل. شپږم اسماعیل هانیه. په 2019 کال کې له مشعل وروسته د دغه سازمان د سیاسي مشر په توګه وټاکل شو. له دې تقرر وروسته مشعل د حماس د نړیوالو نوښتونو مشر وټاکل شو. اووم محمود زیار یعنی محمود زهر. محمود زیار په 1945 کال کې په غزه کې زیږېدلی. هغه د یو فلسطیني پلار او یوې مصري مور څخه پیدا شوی. هغه د حماس یو له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي او د غورځنګ په سیاسي مشرتابه کې یو له لوړپوړو شخصیتونو څخه دی. هغه د پوهنتون د ویلو لپاره قاهرې ته ولاړ او وروسته په غزه او خان یونس کې د ډاکټر په توګه کار کولو. اسرایلي چارواکو هغه د سیاسي دریځ له امله له دندې ګوښه کړ. محمود زیار چې په 1988 کال کې په اسرایلو کې زنداني شوی و، په 1992 کال کې په ناقانونه ځمکو کې د جلاوطنۍ له نومونو څخه و. وروسته له هغه چې حماس غزه تر کنټرول لاندې راوسته، هغه د هانیه په حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. اسرایلو په 2003 کال کې د هغه په کور هوایي حمله وکړه د هغې د وژلو په خاطر. په دغه برید کې نوموړی لږ ټپي شو خو مشر زوی خالد شهید شو. بل زوی حسن په 2008 کال کې پر غزه د اسرایلو هوایي برید کې شهید شو. برغوټي عبدالله برغوټي چې د انجینر په نوم هم پیژندل کیږي، د چاودیدونکو توکو د تولید سربیره د کچالو څخه د چاودیدونکو توکو او زهرجن موادو په تولید کې هم کار کاوه. برغوټي په 1902 کال کې په کویټ کې زیږېدلی او په 1990 کال کې د خلیج له دویمې جګړې وروسته اردن ته لاړ. هغه د اردن تابعیت ترلاسه کړ. هغه د 3 کالونو لپاره د الکترونیکي انجینرۍ په خاطر د زده کړو لپاره سویلي کوریا ته لاړ. هغه خپل زده کړې بشپړې نه کړې خو د چاودیدونکو توکو تولید زده کړ. په دې توګه هغه د قسام له ډلې سره یوځای شو. برغوټي په 2003 کال کې د اسرایلو د ځانګړو ځواکونو لخوا په تصادفي ډول ونیول شو او 3 میاشتې ترې پوښتنې وکړې. برغوټي د لسګونو اسرایلیانو د وژنې مسؤل بلل کېږي او د هغه په
دوهمه محکمه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړو ګډون هم کړی. هغه ته د اسرایلو په تاریخ کې تر ټولو اوږده د بند سزا ورکړل شوه. برغوټي چې د څه مودې لپاره په زندان کې ساتل شوی و، د نه خوړلو اعتصاب یې پای ته ورساوه. د سیوري شهزاده په نوم پیژندل کیږي. په کتاب کې هغه د خپل ژوند او د نورو بندیانو سره د عملیاتو د جزئیاتو په اړه خبرې کولې. څنګه یې د اسرایلي پوځي پوستو لارې چاودېدونکي ټوکي انتقال کړي، څنګه یې د لرې پرتو سیمو بمباریو عملیات ترسره کول په اسرایلو باندې، او داسې نور په اړه خبرې پکې ذکر شوي. د لا نور ښکلو معلوماتو لپاره زموږ سره یوځای شئ.